ایکسپریس چینل لیدونکو السلام علیکم ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته له ازبکستان د افغانستان له لارې پاکستان ته سوداګري پیل شوه. له ازبکستان د افغانستان له لارې پاکستان ته د تجارتي لارو تګ پیل شو. پرون چهارشنبه د ازبکستان یو شمېر مالونه له ترخمه واوښتل او له پولې سره د دې تجارتي مالونو هرکلی د پاکستان د ملي امنیت د شورا سلاکار مهید یوسف وکړ. ښاغلي یوسف په خپل ټویټر کې عکسونه خپاره کړي دي چې په ترخم کې د دې تجارتي مالونو هرکلي ته درېدلی دی. له ازبکستان سره د افغانستان له لارې پاکستان ته د مالونو د انتقال تړون یوه میاشت مخکې تر دې په تاشکند کې لاسلیک شوی و چې طالبان کابل ونیسي. او متکي یو ځل بیا د افغانستان د ملي شتمنۍ پر ازادېدو ټینګار کړی. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متکي د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عمومي رئیس انتوني او ورسره ملپلاوي سره کتلي دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې ویتروي ویلي چې د ژمي له رارسېدو سره د دوی لومړیتوب بېوزلو ته سرپناه او نور اړین توکي رسول دي او ژمنه یې کړې ده چې دوی به په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې متقي د ملګرو ملتونو له مرستو څخه د مننې ترڅنګ ټینګار کړی دی چې حقیقي اړمن خلک مشخص او له غیر مستحقو نه جلا شي او د افغانستان کنګل شوې شتمني بیرته آزاده شي څو مستحقینو ته لاسرسی وشي او اقتصادي ستونزې په اساسي توګه حل شي. لیدونکو له غوږ نیونې مننه ښې چاره.